نور شاعر ښاغلي شعر مومند له بلنه و چې موږ سره خپل کلام شریک کړي. دا لږ راکړه یار. زه به هم غزل نه مخکې یو څو شعرونه ووایم چې بدبختي نه ده چې د هغه خلکو هیر هم شم، بدبختي نه ده چې د هغه خلکو هیر هم شم، د چا د پاره چې د خپل سره تیر هم شم. مننه. بدبختي نه ده چې د هغه خلکو هیر هم شم، د چا د پاره چې د خپل سره تیر هم شم. اوس هم د ژوند تودو سړو نه بلها کرکه راځي، اوس هم د ژوند تودو سړو نه بلها کرکه راځي، هر څوک دغه مرحلو نه زه راتیر هم شم. مننه. او شعر پکې دی چې زما فطرت د ازادۍ سمت کې موجونه وهي، زما فطرت د ازادۍ سمت کې موجونه وهي، د غلامۍ قفس کې هر څومره کګیر هم شم. مننه. زما فطرت د ازادۍ سمت کې موجونه وهي، د غلامۍ قفس کې هر څومره کګیر هم شم. او شعر پکې دی چې چشي بیتوله د وطن د پاره درون سړی یم، چشي بیتوله د وطن د پاره درون سړی یم، او که په طول شي د سپیرو خاورو په سیر هم شم. مننه. او غزل مطلب ده چې سمره پیګو موږ د خپل فکر مشال بل د دی تر څنګ راوړی، موږ د خپل فکر مشال بل د دی تر څنګ راوړی، دی زموږ سیمې ته د امن غږ کې جنګ راوړی. مننه. موږ د خپل فکر مشال بل د دی تر څنګ راوړی، دی زموږ سیمې ته د امن غږ کې جنګ راوړی. او ما تر هګر بولي خو بیا هم یم قایل د امن، ما تر هګر بولي خو بیا هم یم قایل د امن، دغه وطن ګوره زما پښتون کې رنګ راوړی. مننه. او ته د ټوپک شپیلۍ کې وټومبه ګلاب لالیا، ته د ټوپک شپیلۍ کې وټومبه ګلاب لالیا، ما د صادر پیسکه کې وګوره لونګ راوړی. مننه. او شعر پکې دی چې دا د تاریخ پاڼه کې وګوره زه داسې نه یم، دا د تاریخ پاڼه کې وګوره زه داسې نه یم، ای دې بدرنګ زما تصویر څومره بدرنګ راوړی. مننه. دا د تاریخ پاڼه کې وګوره زه داسې نه یم، ای دې بدرنګ زما تصویر څومره بدرنګ راوړی. او مقطع شعر دی چې د نفرتونو په تیارو کې ځلېدلی سړی، د نفرتونو په تیارو کې ځلېدلی سړی، شعر په سترګو کې یې نم په ژوند کې ننګ راوړی. مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. شعر مومند په خوندور کلام ښاغلي ناشناس صاحب له بلنه ورکوو چې موږ خپل کلام شریک کړي. ورپسې د عمر هجران